د کهانه شروعات د 2025 نه کیږي په کوم کې چې په ټوله دنیا کې یو عجیب وایرس راخواره شوی. داسې وایرس چې دنیا ګډ ته رسیدلی او روغ انسانان په ځناورو کې بدل کړي. دغه انسانانو نه صرف حرکتونه د ځناوري بلکې انساني عقل پکې هم باقي. دا وایرس په دومره تیزی سره خوريږي چې انسانیت په خطر کې اچولي. په دې کې یو ښځه د چا نوم چې لیسا دغه کور ته خاوند د بیمار راننوځي چې مور یې لور د لنډ ورتلو نه رامنې کی. هغه دغه ځای نه تلو والني او لور ته ول دغه وایرس منتقل کی چې لیسا سره بل هیڅ لار پاتې نشو مجبورا د خپل ځان د بچ کولو لپاره لور په خپل وجني چې دا واقعیا د دې پزړه باندې یو داسې زخم جوړ کی چې په ټول ژوند کې هم د ټکېدو والني. وخت تیریږي او په دې کې سلور کال تیر شي چې انسانانو تعداد انتهایی کم شو. د ملک اختیار د طاقتور خلکو لاس ته ورشي. دغه طاقتور خلک په خپل منځ کې تنظیم جوړ کی کم لچې د GMT نوم ورکی. دوی دا دعوه کوي چې موږ به انساني شرع واپس خپل ځای راولو او د ملک دا نظام به واپس ټیک کو. د دې مقصد د پاره هغوی به بچي کسان نه ځان سره غستل وسلې به ورله ورکوله ورسره به د تحفظ واده هم ورسره کوله. خو دې په بدل کې به ورسره یو غټه سودا کوله چې هغوی سره بس هم کاغه به داغوی اختیار او ازادي دوه به تنه غستل او د دې په کاته کې د GMT حکم نه منل ناممکن او کچې چا به د بغاوت کوشش کو یا به د دوی خلاف سازش کو. دی به ورپسې خپل کسان لیږل چې سریان به د خلکو وړاندې وجل وي. دا مونږ انصاف وکړو خو په حقیقت کې دا به د قتل نه علاوه څه هم نو. سلور کاله پس هم د لیسا په غم کې هیڅ قسمه څه کمی رانشي او د خپل لور د نه بچ کولو غم کې به شپه ورځ جړل. دې سره بعدي سخر جیسن هم وسیدا او کچې دا ورسره نو دی به کله د خپل ژوندۍ خاتمه کړې و. یو ورځ دا یوازې دریا په غاړه باندې ناشته چې په وهم کې ورلا لور راشي خو باقي دا د غم سره ژوندۍ کول نه غواړي او تمانچه راواخلي. خو چې څنګه د ډس کول والی نو د اسبازي غوګونو لراشي چې دا ربيخه کې او د اسواله ورشي چې حیرانه ورته ګوري چې نظر د اس پزینو لګي چې GMT پیری کلی شي. په خوا کې ورسره یو بهوشه کس پروت دی. د بری دوسره د سم راسم کې د خبر نه خبري چې GMT کسان څنګه په خلکو ظلمونه کوي او دا هم دا وی کسته چې بده کې د دې داغه د بیگ چابي چین ته پام شي د کم نه چې دې ته د لور کلو نه را یاد شي. په دې سره دا او یریږي چې څنګه تلو والی نو دا هغه اسه خواله راشي چې د داسو لګي وی کدا ماته ویل غواړي چې مالک را لبچکا چې دا په مالک د پاسه واچو د ځان سره را روان کی. بل خو د دې پلان لګیای وو د GMT د کسانو سره کوي ولې چې دغه ډیر لوی فسادیان. په دې کې لیسا هغه سړی پر راخلو په غوجل کې سملی یو ورپسې وربن کی او په کور کې دغه بیگ قتل شروع شي چې د ویانو سری ورته پکې دغه خطرناک وایرس ویکسین هم ملوش. دا داسې ویکسینو د کوم په باره کې چې دا مشهور وي کچري دا وایرس د متاثر شوی کس هم خوري نو دې په استعمالولو سره بچ کی دی شي. خو دا دومره قیمتي وي چې عام انسان خو وړه خبره ده. د GMT خاص کسان ته بمدان ملاویدل. بل طرف ته دې پلار ته د GMT ښکار شوی کس ملوش چې دې پرې دو سره سخت پریشان شي. دوی دلته کې سکه یو په غوسه کې روان شي. په کور کې لیسا په سوچ کې تلی چې دا ماته مخکې ملوشي وو نو څومره بخبا چې بیا همت وکي او د GMT زخمی کس والا خبره پلار ته وکي چې پلار یې ورته وای وی ښا وی ما وی چې GMT والا دا کسان بل زمون خوا ته ګرځي چې لیسا ورته وای وی کې دی شي دغه ویکسین درا پټ کړي او دا کس خواله راولي چې پلار یې ورته په غوسه کې وای وی دا کس په مونږ په ډیر لوی مصیبت باندې واړی د سبا پورې دا کس په دې ځای کې ونه وینم چې په دې سره دا کس اس پټو پونو شي لکه چې هغه د دې په خبره پوهیږي. خو جیسن په دومره غوسه کې چې لور ته وای زما دا خبره یاد ساته په دې کې شپه شي او هغه وخت شي چې په دغه وخت کې به دغه وایرس نه متاثر شوی کسان راوته. جیسن د معمول مطابق دروازې چې کوم ښکار کړي هغه د لور مخ ته هم کېږي او خپل مخ ته هم خو لور په داسې غم کې چې خوراک ته ځړنه کېږي او بغیر د روټې د خوړلو دغه سپاس او په خپل کمره کې د لور کلونې لغاړه ورکی او داغه په سوچونو کې لاړ شي او هم پاره کې ودش چې په دې مشپه کې سترګې وغړي او د خپل غوجل طرف ته روان شي چې دا پته ولګولي شي چې سړی ژوندې دی او کمر چې بدن نمبر تلو سره هغه بنا صاپرا غوټه شي او په خپل پر لاس کې دی ولې چې هغه د بارانې خطرې نه خبرو یو بیمار کس دغه ځای نه تاږي چې په دې کې د اس اوازونه شروع کړي او هغه کس په ور زورونه چې دوی په شریکه باندې ور باندې او هغه وایرس په دغه کس کې داسې طاقت راوستي چې په یو لاس یې ورنی ودیو په بل لاس لیسا د مرینا چې پس سره د GMT والا کس ټوپک راواخلی او یې ولي د دس په واس سره پلار په کټ کې ټوپ واخی او چې کله هغه ټول بیمارانو تختی نو د لیسا نه د خپل بیگ په باره کې تاسو کی چې د خپل بیگ په کتو سره د یو سکون سا واخلی او دی تو وایي وی زمانو مروري دی زره GMT کس نیما زما زوی د خطرناک وایرس ښکار شوی دی چې دغه د بچ کولو د پاره ما په GMT کې شمولیت
وکړ او بیا مې د موقع په ملاوېدو سره دا دوی را پټه کړه ولې چې دا دغه د بچ کېدو واحد ذریعہ ده خو د جی ام ټي والا دا ویکسین چرې هم یو عام کس ته نه پرېږدي د دې پورې سره د دې زړه مات شي او د احساس ورته وشي لکه چې زه خپله لور واپس نشم راوستلی نو د زوی خو بچ کولی شم چې د پټۍ نه پس روري د دغه ځای نه تلو فیصله وکړي وي زما د زوی بیمارۍ 2 ورځې وشوې چې لیسه یې په سختۍ سره رامنې کړي دا وخت د وتو نه دی بار به د زوی سره دا هم ورسره مات کړي چې روري سبا د تلو فیصله وکړي خو هغوی ته دا پته نه وه چې د جی ام ټي کسانو ته د دوی په باره کې پته لګېدلې ده په سر کېدو باندې جیسن د پردي کس په لیدو سره ټوپک پې کېږدي خو په خوشقسمتۍ سره لیسا راشي او پوره خبره ورته وکړي چې پلار یې ورته ووایي وي که دا واقعي رښتیا وي نو ښه دا ده چې دوی زر تر زره دې ځای نه ځان وباسي ګینې د جی ام ټي والا به د سرې موږ هم مړه کړي چې په دې سره روري روان شي خو راوغورځېږي چې په کتو سره جیسن ورته ووایي وی د په سینه کې وینه جمع شوې ده او فوراً په خپله باندې ورله اپریشن وکړي چې دوی ورسره څه ناسه ګزاره وکړي خو پټ په پټه لیسا خفئ هغې سره د ده د زوی غمي ولې چې 2 ورځې تېرې شوې وې او باقي دغه ژوند په خطره کې و هغې ته داسې لګي وي کېدی شي د لور د تلو دا غم د ده د زوی په بچ کولو سره څه ناسه کم شي جیسن پې پوهه شو ورته ووایي وی که چېرې ته واقعي زوی ورله بچ کول غواړې د یارې هېڅ ضرورت نشته لاړه شو بچې کا کېدی شي دا ستا د زندګۍ د تېرېدو سبب جوړ شي چې په دې کې د دوی د کور د خطرې ټلې اوازونه شروع کړي ولې چې جی ام ټي کسان دغلته کې را رسېدلي وو جیسن لور او ورور یې له حکم ورکړي وي تاسو دې ځای نه ځان وباسئ او دوی ما ته پرېږدئ او په خپله باندې جیکټ او خپل ټوپک راواخلي چې بار ته په وتو سره هغوی یې په انتظار ولاړي چې ورته ووایي اوس ستا ځمکه او کور د جی ام ټي په قبضه کې راغله ولې چې په ټول دنیا کې صرف جی ام ټي طاقت لري چې جیسن ورسره اوږد باس راواخلي د دې دپاره چې روري او لیسا د دې ځای نه لرې لاړ شي هغوی دومره چالاکه وي چې یو کس یې د مخکې نه ورپسې لیږلي چې د روري ورته پام شي او په سر یې ووهي چې هغه ورته ټوپک راواړي چې دې د مخې سر یې وولي چې دې د اواز د جی ام ټي کسان ووري خو دې نه مخکې چې هغوی څه کړي وو جیسن پې شروع واچوي خو د زیاتو کسانو د وجې د ډېر وخته پورې مقابله ونه کړلی شي او اخر هغوی یې راوغورځوي خو د قرباني د روري او د لیسا په کار راشي چې په دې وخت کې د جی ام ټي یوې ښځې د خپلې ادارې نه نفرت پیدا شي ولې چې هغه پوهه شوي چې دوی هسې په نوم باندې د انصاف چغې وهي خو اصل ظالمان دا دي چې مشر ته وایي وي زه باقي تا سره کار نه کوم د هغه وطن غوسې نه مازغه خراب شي خو ولې چې تعلق یې ورسره ډېر زوړ و د ډس په ځای په کنځلو یې پرېږدي او په خپله باندې په روري پسې روان شي بل خوا لیسا او روري ځنګل ته په رسېدو باندې ودرېږي ولې چې اس مخکې نه شو تللی چې روري ورته ووایي بس دې ته نوره ما سره مه ځه چې لیسا ورته ووایي زه په دې حالت کې تا یوازې چرې نشم پرېښودلی زه صرف ستا د زوی بچ کولو دپاره دا هر څه نه کوم بلکې د خپل غم د کمولو دپاره هم کوم چې رور یې مجبوراً دا خبره ومني او دی لا دوی ورکړي وي دا ته په جامو ومږه په دې سره به هغه بیماران ستا خواله نه راځي چې په دې کې دوی د ډز اواز واوري کوم چې د جی ام ټي مشر کړی و په ډزو شي د منډو نه پس کله چې دوی لږ ساسمه شي نو روري لیسا له خپل بیګ ورکړي وي دا ته زما زوی له ورسوه هغه به تا ته په فلاني ځای کې میلو شي چې لیسا په منډه باندې په هغه پته باندې روانه شي او روري په خپله باندې دغلته کې پاتې شي د دې دپاره چې د جی ام ټي مشر ودرومه دې ځان له د طاقت ستن ووهي چې په سره د په وجود کې طاقت راشي او سردار سره په مقابله شي او په منډه شي چې په منډو کې دی ورته په یو ځای کې پټ شو چې څنګه هغې خواله راشي نو دی پې ورغوټه شي او د ځان سره هغه هم ښکته وغورځوي خو د مړ کولو په ځای باندې هغه بیمارانو کسانو ته یې پرېږدي د دې دپاره چې هغوی به پې ماړه هم شي او ده ته به د خپلو ګناهونو سزا هم میلو شي د هغه مرګ په خپلو سترګو د لیدو نه پس په ده باندې هم یوه بیماره حمله وکړي بل خوا لیسا هم هغسې په منډه چې په دې کې پې شپه شي او ډز وخوري خو چې پاسي نو دغه بیمارانو یې ځان ته پام کړي چې دا یې لاول په ډزو باندې ویروي او بیا ترې نه پټه شي د هغوی د تلو نه پس بیا په منډه شي خو دا ځل ورله په لاس ورشي چې دا یې د غوسې نه په وهلو مړ کړي خو په بدل کې دې له یې ښه کافي زخم ورکړي چې دې ته اندازه وشي چې اوس ما سره دومره وخت نشته او په بیګ کې د موجودو ویکسینو خیال به ته راشي ولې چې هغه ورله روري د خپل زوی دپاره ورکړی و استعمال یې نه کړي په دې کې دې په وهم کې لور یې راشي چې ورته ووایي وي دا د ماشوم دی دا په عجیبه امتحان کې راګیري چې په دې کې ګیر چاپېره هغه بیماران ترې نه راته وشي خو عجیبه خبره دا وي چې په دې حمله ونه کړي چې په څه سره دا پوهه شي چې کېدی شي زه هم د دوی په شان شوم خو په اصل کې دا ضروري د هغې د وی کمالو کومه چې دې په خپلو جامو لګولې وه لیسا د غم نه په ډک زړه باندې ضروري د زوی پته روانې چې په تلو کې په سهار شي او اخر یو یوازې کور ته ورسي کوم چې ضروري کور چې د ور په ډبولو سره د هغې نه یوه بوډۍ ښځه راوځي چې دا ورته څه هم ونه وایي او بیګ ورته حواله کړي چې په کتو سره هغه په ژړا باندې کور ته لاړه شي ولې چې هغه پوهه شي چې زوی مې لاړه بل خوا لیسا یوازې د لښتي غاړې ته ناست دی چې په خیال کې ورله لور یې راشي خو دا نور د دې غمه سره زندګي کول نه غواړي او په تمانچه باندې ځان د دې غمه خلاص کړي تاسو ته دا نړۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپلې قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوې ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای